نیاګرا فالز د نړۍ له مشهور آبشارونو دی چې د کاناډا او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ په نیاګرا سیند کې موقعیت لري او د نړۍ یو له خورا مشهورو د لیدو وړ ځایونو څخه ګڼل کیږي. دغه ځای د ځمکې یو له زړه راښکونکي طبیعي ښکلاو دی چې هر کال له نړۍ په میلیونونو کسان یې لیدو ته ورځي. د نیاګرا فالز په ځانګړي ډول وروسته له بارانه د اوبو ترکیب پر مهال او په سرلي اوړي کې یو ښکلې او په زړه پورې منظره جوړوي چې د هر ګرځندوی لپاره یې لیدل یوه ځانګړې تجربه ده. د آبشارونو دغه ټولګه د کاناډا ټورنټو سویل او سویل ختیځ ته په 121 کیلومترۍ او د بوفال د شمال او شمال لویدیځ په 22 کیلومترۍ کې د دوه ښارونو نیاګرا فالز یا اورنټیو او د نیاګرا فالز نیویارک ترمنځ موقعیت لري. ویل کېږي چې دغه آبشار 12,000 کاله مخینه لري چې د ویسکانس یخونو لړۍ په پای کې د یخچالونو ماتېدو په پایله کې رامنځته شوی دی. د اوبو دغه لوی او کوچني آبشارونه د عصب نال آبشار، امریکایي آبشار او نقاب عروس آبشار څخه عبارت دي. د عصب نال د اوبو آبشار چې د کاناډایي آبشار په نوم هم یادېږي د نیاګرا د اوبو آبشارونو له ډلې تر ټولو لوی او لوړ آبشار دی چې ډیره برخه یې په کاناډا کې موقعیت لري. د نیاګرا سیند څه باندې 90% اوبه له جهت بدلولو وروسته د نالې عصبي آبشار له لارې د برېښنا د تولید تر 2 فابریکو تیریږي او پاتې 10% نورې اوبه د نیاګرا د 2 آبشارونو له لارې له لوړ ارتفاع رابهیږي. امریکایي آبشار بیا په بشپړ ډول په امریکا کې موقعیت لري او د نیویارک ایالت یوه برخه ګڼل کیږي. د دغه آبشار پلنوالی شاوخوا 250 متره او لوړوالی یې په مختلفو برخو کې توپیر لري چې په لږ لوړوالی یې 21 متره او ډیر لوړوالی یې 40 متره دی. خو نقاب عروس یا تور عروس د نیاګرا آبشارونو تر ټولو کوچنی آبشار دی او د امریکا په څنډه یا همغه نیویارک ایالت کې موقعیت لري. د دغه آبشار اوږدوالی چې مخکې د لونا او ایرس په نوم هم پیژندل کېده شاوخوا 24 متره دی. د نقاب عروس آبشار د تالوس په نوم مشهورو ډبرو سره لګیږي او وروسته سیند ته بهیږي. د نیاګرا آبشار د دغه زړه راښکونکي ښکلا له امله د طبیعت د جواهرو تاج په نوم هم مشهور دی. دا آبشارونه د نړۍ د آبشارونو د اوبو ترمنځ تر ټولو تیز جریان لري. نیاګرا آبشار ته د اوړي په 3 میاشتو کې تر ټولو ډیر شمیر سیلانیان ورځي ځکه په دغه وخت کې هوا ښه وي او آبشار ډیرې اوبه لري. په اوبو کې د ګرځېدو لپاره کښتۍ کې سیلانیانو ته دا امکان ورکوي څو د آبشار له نږدې نقطو او په زړه پورې منظرو لیدنه وکړي. دا کښتۍ لیدونکي د آبشار تل ته نږدې ښکته کوي او میلیونونه څاڅکي اوبه چې له لوړ ارتفاع پر غونډیو څڅي هغوی ته نږدې کیږي. د نیاګرا ستر او په زړه پورې راښکونکي آبشارونه د ورځې او شپې په هر ساعت کې د لیدلو وړ دي. کله چې لمر لویږي آبشارونه د رنګارنګ او په زړه پورې رڼاو سره روښانه کیږي.
سور، سپین، آبي او د کاناډا او امریکا د بیرغونو بڼه غوره کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د دود ښکارندویي کوي. د نیاګرا ابشار نه یوازې د کاناډا او امریکا لپاره یوه طبیعي او اقتصادي یوه سرچینه ده، بلکې د یادو دواړو ملتونو ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ ښکارندویي هم کوي. دغه ابشارونه له کلونو راهیسې د تاریخي، فرهنګي او هنري پیښو شاهدان دي چې د ګرځندویانو او سیلانیانو په یاد پاتې دي. د نیاګرا ابشار هر سیلاني ته یوه ځانګړې او زړه راښکونکې تجربه ده. یاد ابشارونه په خپل قدرت، ښکلا او جذابیت سره لا هم د ډیری کسانو زړونه جلبوي او د نړۍ یو له په زړه پورې او د لیدو وړ ځایونو څخه شمیرل کیږي.